بس قاري صاحب موږ ته خو داسې وایي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې خپل دین دپاره څوک دروغ ووایي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خوري توبه موږ ډېر دروغ وویلو. خپلو ځانو ته نجات ورکړي. ښه وعلیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام. قاري صاحب ستاسو وخت نه عالم زیاته. ما اوس په خپلو سترګو چې کم توهین وکتو بس ما نه نور برداشت نه کېږي. الله اکبر. د تاسې د په الله قسم وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین او سپکاوی بیا تاسې ځانو ته شیم وایاست بیا وایاست چې موږ اهل بیت منو. الله اکبر الله اکبر. بس دې نه موږ ته پته لګي چې موږ په غلط یو. ما خو تاسو ته ټایم درکړی و. ما خو تاسو ته ویلي وو چې دلته به څوک راځي خو څوک شته نه. نو مطلب دې نه دا معلومیږي چې موږ په غلط یو. نو غلطه بلا څنګه یي غلطه بلا څنګه یي چې دا اوس ټول کار مو همدغه ده چې د رسول الله د ناموس توهین د رسول الله د صحابه و توهین. ګورې څومره په انسانیت ستړی مچې په خیر راغلی وایه څه وایې ډایرکټ د رسول الله د صحابه و د رسول الله د ناموس توهین او سپکاول. دغه مذهب به بیا تاسو ته نجات درکړي. په دغه مذهب کې ته په کوم څه په دغه مذهب کې پاته یې وخوري. بس دې نه دا معلومیږي چې موږ په کار دی چې موږ نجات وکړو دې نه بس. الله اکبر الله اکبر. قاري صاحب سلام ستاسو ته ستاسو د غټې حوصلې ته چې تاسو په څه طریقه دې سه تا دې په الله په ذات قسم یې ته شی یې که نه ته دا وایې چې ما دې د الله په ذات قسم یې زما دې په الله په ذات قسم ته شی یې نو څه ضرورت لري چې په دغه باطلو خلقو د باطل مذهب کې د شپې ورځې تېروي. که دا اوس مرګ درته راغلل په داسې مذهب کې په ورځ قیامت په محمد رسول الله ته بیا په کومو سترګو ګوري؟ اهل بیتو ته په ورځ قیامت په کومو سترګو ګوري؟ د رسول الله بیبیانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبیانو ته په کومو سترګو ګوري؟ که رسول الله درته وایي چې د ما د عزت توهین مو کول د ما د بیبیانو د ما د ناموس توهین مو کول اوس د ما شفاعت غواړي؟ بس قاري صاحب موږ ته خو داسې وایي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې خپل دین دپاره څوک دروغ ووایي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خوري توبه وکړئ. ډېر دروغ وویلو. خپلو ځانو ته نجات ورکړئ. ښه خپلو ځانو ته نجات ورکړئ. ښه خوري خپل اخرت ته نجات. بس زما د اخري ورځ دی زه ځکه راغلی یم. بس زه نور به دې ګندګي کې ژوند نه غواړم. بس دی. الله اکبر. وایه را سره که رښتیا د اهل بیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او د اهل بیتو د صحیح عقیدې پیروي کوي او د دوی حقیقي عقیده قبلوي وایه چې زه له داسې عقیدې بېزاره یم چې د اهل بیتو په نامه باندې تجارت کوي. وایه زه د داسې عقیدې بېزاره یم چې اهل بیتو په نامه باندې دوکې کوي. په نامه باندې دوکې کوي. زه له داسې عقیدې بېزاره یم چې د رسول الله د صحابه و توهین کوي. زه د داسې عقیدې بېزاره یم چې صحابه و څوک توهین کوي او د امهات المؤمنینو څوک توهین کوي. او امهات المؤمنینو څوک توهین کوي. زه له داسې عقیدې بېزاره یم چې قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي. زه د داسې عقیدې بېزاره یم چې قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي. الله اکبر الله اکبر. الله دې استقامت در نصیب کړي. الله دې تا ته او د تا کورنۍ ته او د تاسې په لاسونو باندې نورو ته ډېر هدایت دې رب العالمین جل وعلا ور نصیب کړي. صحیح ده؟ امین. قاري صاحب یو تپوس بله
زما یو هلک خوښ شوی دی، زه خو اوس هغې ته تللی شم که نه، مور پلار خو ماته څه ګناه خو نشته که نه. تاسو کوشش وکړئ د موږ پښتانه خو داسې خلق دي، دا خبرې تاسو دلته مه کوئ، دا خبرې تاسو ته بیا ضرر پیښوي، بیا تاوان درته پیښوي. دا خبرې هغه تاسو پسې لګیا دی، هغه خو ګورم زه، خو ما دې وجې ستاسو بیان کتلی و، هغه جینۍ تا ته کال کړی و. هغه خو مخکې تللی و، یو ځای ته تللی و، بیا یې ما ته دا خبره کړې وسي، زه په همدغه خاطر باندې تللی وم. نو تاسې تر خپل وسه پورې خپل ځان عزت مو ساتئ، د ځان خیال مو ساتئ، مور و پلار سره مو تیزي مه کوئ، مور و پلار ته مو ووایاست چې مور و پلار په دغه دا اوس څه شي دي چې تاسې ورته ژوند پکې کوئ، په داسې خرافاتو کې، په داسې شرکیاتو کې، په داسې نورو شیانو کې. کوشش وکړئ چې ته اوس خپل مور و پلار هم د خیر سبب جوړه سي. ته اوس له ځانه فاطمه الزهرا لور له ځانه جوړه کړه، ته اوس له ځانه د اهل بیت او بچی له ځانه جوړه کړه، ته له ځانه اوس د رسول الله د بیبیانو د امهات المؤمنین او بچی له ځانه جوړه کړه. ښه اخلاق دی وکړه، ښه انسانیت دی له مور سره وکړه، له پلار سره دی وکړه، له کورنۍ سره دی وکړه. ځوان او پلانو دا پرېږده، دې کې کومه ګټه په در نه خوري درته. الله جل وعلا به بیا وروسته تا ته ژوند درکوي، ښه په ارامه په تلواره کې فیصله مه کوئ، دا د تاسې په ژوند په تاوان درته تمامیږي. خپلې مور ته دې تشویق کړه، خپل پلار دې تشویق کړه دین ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقیقي اهل بیتو په طرف کې. تو غواړې چې مور پلار دې جنت ته در سره ولاړ شي ورځ د قیامت؟ ولې نه هر چا دا سوچ وي. بس همدغه کار دې په خپل کور کې کوه، ژوند دې کوه، زندګي دې کوه. مور ته دې دعوت ورکړه چې مورې الحمدلله ته خو په بعضې شیانو پوهېږې، هغې ته ووایه چې د دې حقیقت درکړه، دا خرافات دي، دا ټول شرکیات دي، دا قرآن دغسې وایي، پیغمبر علیه السلام دغسې وایي، اهل بیت دغسې وایي. ښه الله دې توفیق در نصیب کړي. ته اوس نور کار باید وکړې، نور خدمت باید وکړې، له ځانه چې یو حقیقي د اهل بیتو منونکي باید ته له ځانه جوړه کړې، او خپله کورنۍ را دعوت کړي د اهل بیتو د ایمان او د عقیدې او د اسلام په طرف، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې. ته پوهېږې دا اوس ګوره د تاسو په مخ کې 4-5 وارې دا د تاسې دغه د باډه چنار مشرکین راغلل چې عایشې رضی الله عنها یې کنځلې وکړلې. ته پوهېږې امام باقر علیه السلام یوه لور درلودله چې نوم یې ورباندې عایشه رضی الله عنها ایښی و. الله اکبر. ته پوهېږې موسی الکاظم علیه السلام یوه لور عایشه رضی الله عنها نومېده په د نورو لورانو په نومونو کې. اووم امام دی ده، 4-5 امام دی خپل لور باندې نوم دی عائشه رضی الله عنها دی. دا د ظالم زمن اوس راځي، نه پوهېږم چې کومې عائشه دی، امام باقر علیه السلام لور ته کنځا وکړله، او که د امام موسی الکاظم علیه السلام لور ته کنځا وکړله، او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته کنځا وکړله. زه اوس په دې کې هم شکمن یم، یعنې چې عائشې ته کنځا وکړه، خو د امامانو لورانو ته هم کنځاوې وکړلې. نه قاري صاحب ما په دې ډېره سټډي وکړله. الله اکبر. نو چې کوم مذهب دی هغه خپل کتاب شته، نبی شته. الله اکبر. زمونږ نه نبی شته نه کتاب شته دی، او قرآن مجید کې ځان ته چې کوم ادعا هر څه جوړ کړي دي، ځان یې خپل کتابونه جوړ کړي دي، او هغه کې مونږ ته ځان نه خبرې دوی لیکلي دي او په مونږ یې مني. الله دې توفیق در نصیب کړي، الله مملسه، خدای دې نورم توفیق در نصیب کړي چې حقیقت پسې ولټېږي او حقیقت درکړي. الله مملسه، خدای مملسه. بس قاري صاحب الله مملسه، الله دې نورم ټولو ته حقیقت څرګند کړي، الله دې نورو ته حقیقت معلوم کړي.